بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران زده کوونکو سهار مو بخیر. هیله مند یم چې جوړ او تکړه اوسئ. تیر درسونه کې مشکلات سره مخامخ شوي نه یاستئ. یو ښایسته ښکلی سهار هم پیل کړی. ګران زده کوونکو راځو بیا هم ورډ پروګرام ته. او نن لکه څنګه چې پرون مونږ ډیر درسونه وویل، دغه ټول مکمل درسونه مونږ وویل. دغه درس چې دی لږ څه طولاني دی، دا یو داسې یو بل ورځ لپاره پرېږدو. راځو د دغه کمانډ نه شروع کوو چې دا څه کمانډ دی، څه کار کوي، او دې نه شروع کوو او بیا د دغه کمانډ وایو. دا چې کله ختم شو نو بیا دې باندې که چېرته نن وخت و ښه درښه که نه دا بله ورځ لپاره پرېږدو، نو دې بل هغې ته ګروپ ته را حرکت کوو. یو لیکنه کوو. په دې لیکنه کې فرض وکړئ دغه ډېر زیات لیکنه زه لرم او امتحانونه ډېر زیات نږدې دي. زه ځان دپاره بعضې درسونه ځان ته نشاني کومه چې دغه په امتحان کې حتما راځي یا دغه ډېر مهم ځای دی، په امتحان کې ماته سوالونه د دې راځي. نو دا تاسو مثلا دا ساحه ټول انتخاب کې او هایلایټر ورته ورکړئ. دې ته هایلایټر ویل کېږي. تاسو په هایلایټر په رنګه تاسو په چپټرونو کې استفاده کوئ. بعض ځایونه چې تاسو مثلا نه پوهېږئ هغې ته هایلایټر ورکړئ. که کوم ځایونه چې ډېر مهم دي هغه ته هایلایټر ورکړئ. هایلایټر اصلا هایلایټ چې دی مهم نقاط ته ویل کېږي. نو دا مثلا داسې یو هایلایټر نه استفاده کوم. زه هر یو دپاره نوم مې ورکړی، ځان دپاره مې البته یو رمز مې ځان ته جوړ کړی دی، یو پټ نوم مې ځان ته جوړ کړی چې کله دغسې یو رنګ سره زه مخامخ کېږم نو دا داسې معنا راته راکوي چې په دې کې زه سوال لرم، سبا ته استاد نه زه پوښتنه کوم. دا رنګ داسې معنا ورکوي چې دې درس باندې زه پخوا نه پوهېدم. دا داسې معنا ورکوي ما دپاره چې دغه سوال چې دی ګونګ دی راته، یا به زه ځان پوهې کوم که چېرته پوه نه شم بیا د استاد نه پوښتنه کوم. دغه مې د امتحان لپاره ځان لپاره بیل کړی دی او دا زه ځان سره لولم چې امتحان کې زه پاس شم. نو دغه طریقې تاسو کولی شئ په هایلایټر باندې جوړ کړي. کله چې هایلایټر غواړئ ټول پاک شي نو دلته راشئ نو کلر ورته انتخاب کړئ، نو بیا څه کېږي هایلایټر نظر کې درته. بل ګران زده کوونکو د دې نه وروستی کمانډ چې دی هغه کلرز دی. کلر کې تاسو مثلا داسې مختلف رنګونه کولی شئ تاسو باندې، خو په یو شرط چې ګوره سلیکشن چې دی په ورډ کې ډېر زیات مهم دی. که چېرته سلیکشن اخیستل شوي نه وي نو هغه عملیت چې دی ترسره کېږي نه. نو دلته سلیکشن مهم دی. نو تاسو به کوم رنګ چې تاسو غواړئ دې ځینې رنګونه انتخاب کې انتخابولی شئ. که چېرته بیا دغه رنګونه ستاسو نه دی خوښ صرف دې ته تیمز کلر ویل کېږي. بیا سټنډرډ کلرونه کې دا بیا پرنټ کې ډېر ښایسته راځي، نو دا سټنډرډ کلرونه دي. او که چېرته بیا غواړئ چې تاسو خپله سټنډرډ کلر یو بل جوړ کړئ نو دلته مور کلرز ته راشئ. په مور کلر کې دلته راشئ یو سټنډرډ رنګ جوړ کړئ لکه داسې او کې به دا سټنډرډ کلر درته جوړ شو. او دا سټنډرډ کلر تاسو کولی شئ چې بیا هم په دې لاندې برخه کې پیدا کړي. او که چېرته بل سټنډرډ کلر غواړئ جوړ کړئ نو دلته راشه دې باندې کلیک وکړه او کې که نو داسې سټنډرډ کلر هم جوړ کړئ. نو که چېرته دواړه نه استفاده کوئ نو که دې نه استفاده کوئ دا به انتخاب کړئ، که دې نه استفاده کوئ. او په مور کلرز کې دلته کسټوم کلر هم دی. کسټوم یعنې په خپل خوښه باندې یو رنګ جوړ کړه. داسې دا وګرځه کوم ځای کې چې ستا خوښ نو هماغه ځای کې برقرار کړه یا هماغه ځای کې کېږده نو تا ته څه کېږي هماغه رنګ جوړېږي نو بیا به یې وکړي. نو دا به هم سټنډرډ کلرونو کې ځان ته څه جوړوي یو ساحه جوړوي. نو دې نه کولی شي چې هم استفاده وکړي. بل په همدې کې کولی شي چې مثلا ګریډین هم استفاده وکړي، لکه داسې یو ګریډین استفاده وکړي کلرز باندې. ګورې دا اوس خړ رنګ راغی. که چېرته بیا غواړئ چې نور هم په دې کې کار وکړئ نو د دې اپشن ته هم کولی شئ چې لاړ شئ، دې باندې به کلیک وکړئ. فرض وکړئ راشئ په دې ګریډین کې به کلیک وکړئ، دلته راشئ مور ګریډین به انتخاب کړئ. اول چې دی نو فل دی، هېڅ رنګ مو ورکوه بیخي. او سالډ کلر کې مثلا دې ځای کې سالډ کلر لپاره هم رنګ اخیستی شي، یا که دا رنګ دې خوښ نه وي داسې یو رنګ ورته واله. دلته کولی شو چې په دې سالډ کلر کې ټرانسپیرنسي شفافیت یې زیات کړي. نو دا که چېرته غواړئ ډېر شفاف شي نو دا دې خوا ته راوړه، ډېر شفاف شو. شفاف چې دی په پښتو کې اصلا شفاف دې ته ویل کېږي چې مثلا هغې کې څوک عیب نه اوسېږي. نو اوس ګورئ دا که چېرته دې خوا ته راوړو نو دا تیره کېږي همدارنګه
او که دې منځ ته یې راوړو نو بیا دا نور هم پیکه کېږي شفاف کېږي نور هم نو دا به تاسو بای ډیفالټ همدې کې دی نو دلته به یې پرېږدئ بل ګریډین فل دی ګریډین څه ته ویل کېږي ګریډین اصلا چې دی 2-3 کلرونه یو ځای کول ته ګریډین ویل کېږي تاسو کولی شئ چې مثلا لومړی پریسیټ ګریډین ته به راشئ دې ځای کې مثلا یو پریسیټ ورته انتخاب کړئ کوم یو پریسیټ چې ورته الی نو دا یو پریسیټ شو دې دپاره ریډایل هم کولی شئ انتخاب کړئ مثلا داسې ریکټنګولر کې غواړئ پات کلر کې غواړئ کوم رقم چې غواړئ نو هماغسې طریقه به یې جوړولی شئ لکه لینر کې دا برابر شو او همداسې کولی شو چې ډایرکشن یې بدل کړي دې ځای کې مثلا دې باندې کلیک وکړه ډایرکشن یې کوم خواته وړي دې خواته که هغې خواته اوس که چېرته دا بیا غواړئ چې ډېر زیات کار درته وکړي نو بیا نو تاسو به څه وکړئ دا انګل ورته هم کولی شو چې زیات او کم کړي دې ځای او ګورئ دا انګل مې زیات کړو رنګ هم تاسو وګورئ کوم خواته ځان ورسولی او که چېرته کمایې نو رنګ هم دې خواته ځان رسوي بل تاسو کولی شو چې مثلا دغه ګریډین سټاپس زیات کړي دا یو سټاپ شو دا 2 سټاپ دا 3 سټاپ 4 سټاپ هم کولی شي 5 سټاپ هم کولی شي چې جوړ کړي د مثبت سره سټاپ زیاتېږي د منفي سره سټاپ کمیږي یا د چلیپا سره څه کېږي سټاپ کمیږي ریموف کېږي لکه دا سټاپ غواړي لرې کړي نو دا دې سره لرې کېږي دا بل سټاپ هم لرې کړه نو دې سره لرې کېږي دا یو سټاپ دی نو دې ته ودرېږه لرې کړه یا دا دې باندې ودرېږه لرې کړه که چېرته لرې نه شو نو بیا نه لرې کېږي نو کولی شو چې نور سټاپونه هم اضافه کړي یو سټاپ بل اضافه کړم بل سټاپ هم اضافه کړم اوس ګوره دا سټاپ دې خواته لږ راوړم دا بل سټاپ دې خواته لږ راوړم دا سټاپس دې خواته لږ راوړم دې ته یو رنګ ورکړم دې ته بل رنګ ورکړم او مثلا دې ته یو بل رنګ ورکړم او دې ته یو بل رنګ ورکړم اوس څو رنګونه د مختلف په دې کې استفاده کوو دلته کولی شو چې د کلر پوزیشن ته هم لږ څه تغییر ورکړي فیصدي زیات کړي او کمې کړي او ټرانسپیرنسي هم کولی شو چې زیات کړي ټرانسپیرنسي ما مخکې درته معنا کو شفافیت ته ویل کېږي دې نه کولی شو چې زیات کړي برایټنس روښنایي هم کولی شو چې زیات او کم کړي نو ډېر یو ښکلی کلر دی جوړ کړو اوس چې دی لینر او دې کې ډایرکشن ګوره دې کې ډېر ښایسته ښکاره کېږي چې ډایرکشنونه ورته بدل کړي لکه داسې کاسې دې پکار نه داسې ورته واله او کاسې دې پکار نه داسې دا ډایرکشنونه بیا په مونږ چې کله هغې ته ورسېدلو دا هلته بیا ډېر خوند کوي شپ کې ډېر زیات مزهدار راځي کلر په ټکس کې دومره ښایسته نه راځي لکه دې نه هم کولی شو چې ریکټنګل انتخاب کړي ورته داسې هم کولی شو بدلی کړي نو دا کلر در سره په دې کې برابر جوړ شو اوس ګوره څومره کار مې په دې باندې وکړو ګوره داسې یو ټکس مې ځان ته جوړ کړو او زه کولی شم چې د خپل د ټکس نه هر وخت کې همداسې لذت واخلم یو بل آسان طریقه د ټکس د مختلف رنګونو ورکول لپاره یو بل طریقه هم موږ لرو چې هغه ډېر زبردست دی نو دلته به راځئ مساوي RND به تاسو ولیکئ قوس شروع کې قوس بیرته باندې لکه یو نفر درته وایي چې دغه دې ځای نه تر دې ځای پورې که نه دغه ساحه چې دی فرض وکړه دا ساحه چې دی دې ځای کې یو خط واچوه او دې ته یو رنګ ورکړه دې ته بل رنګ ورکړه دې ته بل رنګ هسې به څنګه کوې نو دې دپاره چې دی تاسو دا وکاروئ نو دې دپاره به تاسو د کیبورډ نه آلټ انتخاب کړي د آلټ انتخابول نه وروسته بیا به تاسو بلاکینګ وکړي یعنې همدارنګه انتخاب وکړي آلټ والا دې انتخاب شروع کړه آلټ سره هماغه حساب په خوښه باندې انتخاب کړي که چېرته آلټ وانه لئ نو داسې انتخاب والا دا ټول خط درته انتخابوي څومره چې کوشش وکړې دا نه کېږي ګوره ته مجبور چې آلټ د کیبورډ نه واخلې آلټ خو تاسو پېژنې بعض هلکان د آلټ سره اشنا نه دی زه به آلټ ورته وښیم کیبورډ کې دې ته آلټ ویل کېږي دې ځای نه هم کولی شو چې واخلې دې ځای نه هم آلټ دې ځای نه واخلئ او آلټ هم چې کله واخیستل راشئ دا انتخاب کړئ دې ته یو رنګ ورکړئ
فرض وکړئ زه دې ته زیړ رنګ ورکړم او دې ځای نه انتخاب علم تر دې ځای پورې یو بل رنګ ولله ورکړم فرض وکړئ دې ته یو داسې رنګ ورکړم او دا ځای انتخابوم دې ته یو بل رنګ ورکړم نو تاسو کولی شئ چې دا چیلنجینګ کوېشن دی چیلنجینګ کوېشن مطلب دا سخت سوال دی کولی شئ چې تاسو نه داسې یو سوال چانه وکړئ چې دغسې رنګ چې یو خط کې درې رنګه ته پکې وکاروئ که نه مشکل دی نه کېږي خو د الټ په مرسته سره دا څه کېږي ترسره کېږي نو ګران زده کوونکو د فونټ کې همدارنګه په کلرز کې دومره درس به مونږ تاسو لپاره بس دا کمانډ هم کارو دا ډېر آسان دی اوس ګوره څومره خواري مې دې باندې وکړو دا دې سره چیک کېږي ټول ختم نو دې ته ما فن نوم یې ایښی دی خانه خراب دې باندې اوس کولی شو چې مثلا دا ټول څومره کار مې وکړو دې به سره چیک کېږي ټول ته منځ ځي دې ته څه ویل کېږي دې ته خانه خراب ورته ویل کېږي نو دې خانه راځئ چې دې خانه خراب درس سره دې خانه خراب نوم مونږ باندې ښه نه لګېږي دې باندې درس بس کړو تربیه ښې چارې مننه